سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، تاسو چې کوم کمنټونه زما په یوټیوب چینل باندې کړي دي، هغې نه زه یو کمنټ رالم، یو پوښتنه رالم او په هغې تاسو ته بیا یو ویډیو جوړوم، تفصیلي جواب درکوم او تاسو ته معلومات درکوم. نو نن هم ما یو پوښتنه راخیستې چې کومه ډېره زیاته دا پوښتنه ما نه په ټیک ټاک، په فیسبوک، په یوټیوب کې هم دلته په کمنټونو کې کېږي. داسې هم که ما څوک وګوري دغه پوښتنه ما نه ډېره زیاته کېږي چې آیا د فرانسې چې کوم اسناد دي، زه په دې باندې په جرمني کې یا په اتریش کې یا په بل ملک کې، اروپایي بل هېواد کې زه کار کولی شم او که نه. اکثرا دغه پوښتنه ما نه ډېره زیاته کېږي چې آیا زه په دې اسنادو باندې په اروپایي بل هېواد کې، که المان دی، که اتریش دی، که ایټالیا ده، که بل ملک زه پې کار کولی شم او که نه. ملګرو، تاسو د فرانسې چې 4 کلن اسناد دي او که 10 کلن اسناد دي، دې کې که هر یو اسناد دي، تاسو پې د اروپا په بل هېواد کې بالکل کار نشئ کولی. که تاسو چیرې دغه کارډ وګورئ شاته، په دې باندې لیکلي دي چې تاسو صرف او صرف په فرانسه کې په دې باندې کار کولی شئ. نو کوم کاغذ سجوغ کارډ نه زما مقصد کاغذ سجوغ دی. که هغه تاسو وګورئ نو په هغې باندې شاته لیکلي دي چې تاسو صرف او صرف په دې باندې یعنې په فرانسه کې کار کولی شئ. تاسو چې هر مسلک وغواړئ، هر کار وغواړئ، هغه تاسو په فرانسه کې کولی شئ په دې باندې. نو که هغه 4 کلن دي او که هغه 10 کلن دي، که هر اسناد دي، نو تاسو په فرانسې نه بیرون کار نشئ کولی. تاسو په صرف او صرف فرانسه کې کار کولی شئ. د اروپا په بل هېواد کې تاسو په دې اسنادو باندې کار نشئ کولی. نو دغه معلومات ډېر ضروري وو، ځکه ډېر ملګرو دا پوښتنه، ډېره زیاته ملګرو دا پوښتنه کړې وه. نو تاسو د فرانسې، زه یو ځلې بیا دا خبره تکراروم، که هغه 4 کلن اسناد دي، که 10 کلن اسناد دي، که هر اسناد دي، تاسو پې د فرانسې نه بیرون کار نشئ کولی. د فرانسې نه بیرون مطلب د اروپا په بل هېواد کې پې تاسو کار نشئ کولی. تاسو پې صرف او صرف په فرانسه کې کار کولی شئ. نو دغه نننۍ پوښتنه چې غوښتل مې تاسو سره دغه معلومات شریک کړم، ځکه ډېرو ملګرو دا پوښتنه کړې وه. بل ملګرو، یو ضروري یادونه بیا کوم چې تاسو کوشش وکړئ دغه ویډیوګانې د نورو ټولو ملګرو سره شریکې کړئ، خاص کر چې کوم نوي راغلي ملګري، کومو ته چې معلومات نه وي، تر څو هغو ته صحیح معلومات ورسیږي او هغوی ته کوم مشکل پیښ نه شي. نو تاسو چې هر څنګه پوښتنه لرئ، هغه دلته په یوټیوب چینل کې کمنټس سیکشن کې پرېښودلی شئ او زه به انشاءالله ستاسو پوښتنو ته خامخا جواب درکوم. بل اکثره ملګري دا پوښتنه کوي چې هغه فرانسوي زده کړې، چې کوم فرانسوي کورس تا شروع کړی و، هغه دې ولې ودرولی دی. نو انشاءالله ډېر نږدې ورځو کې به زه فرانسوي درسونه چې کوم دي هغه به بېرته شروع کړم او زه هغې دپاره بالکل وخت ورکوم انشاءالله د خیره. هغه خامخا شروع کوم بېرته، ځکه د دغې چینل اصلي مقصد همدا و چې هغه فرانسوي زده کړه پې موږ مخکې وسو، د فرانسوي ژبې کې چې کوم کورس ما شروع کړی و هغه مخکې وسو. نو انشاءالله ډېر ژر به هغه درسونه زه بېرته شروع کړم. نو مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې په لاس سپارم، په مخه.